نن سبا زموږ او ستاسو کورونو کې، نن سبا زموږ او ستاسو خاندانونو کې، نن سبا زموږ او ستاسو شناختو متعلقینو کې سهار او ماښام دغه مسائل شروع دي. دې سړي زما سره دا وکړو، په پلانکې ورځ زما سره دا وکړو، په پلانکې مجلس کې دا خبره راته وکړه، په پلانکې محفل کې دا تکلیف را ورساوی، او ټول ورځ مې پر دماغ باندې دا سپاره ده چې څنګه به انتقام اخلم. ماته د بې عزتۍ خبره کړې ده، څنګه به بې عزته کوم، ماته تکلیف را رسولی دی، څنګه به تکلیف ورسوم، او زما سره تجاوز کړی دی، څنګه به د تجاوز بدله ورکوم. سهار او ماښام بس دغه سوچ و فکر دی. بیا خو د دې سوچ و فکر نتیجه دا ده چې په هر مجلس کې شکوې کول، په هر مجلس کې شکایت کول، په هر مجلس کې غیبت کول، په هر مجلس کې د هغې بهتان ویل، په هر مجلس کې د هغې هغه عزت خرابول، او په هر مجلس کې په هغې پسې سپکاوی د هغې سپکاوی کول. نو زما او ستا یو مجلس د داسې ګناهو مجموعه ده چې په خدای قسم که الله تعالی د قیامت په میدان کې په ټوله زندگی کې د دې یو مجلس حساب را سره وکړي، لا به زما او ستا په نصیب کې جنت را نسي، لا به ما او تا د جهنم د عذاب سه او لا ما او تا د جهنم د سزا سه محفوظ نسو که الله تعالی زما او ستا سه د قیامت په میدان کې د دې یو مجلس معلومات وغواړي چې ستا یو مجلس هم د غیبت ډک دی، هم د بهتان ډک دی، هم د مسلمان د کردار کشۍ سره ډک دی، او هم مسلمان عزت خرابول دی، هم د مسلمان غیبت کول دی، هم د مسلمان سره غیظ و غضب دی، او دا ټولې ګناه کبیرې دي، او پر دې هره ګناه کبیره باندې الله تعالی انسان ته جهنم ورکړي. لیکن بهترین طریقه هغه د دې تکلیفو په بدله کې، د دې سختی په بدله کې، د دې پریشان خبرو په بدله کې بهترین طریقه الله تعالی انسان ته بیانوي. الله تعالی سورت وی ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. کچېرې چا تکلیف در ورساوي پر هغې باندې صبر وکړه، او د صبر صرف صبر نه دی، پر دغه ځای باندې دې سړي ته مغفرت او معافي وکړه. ان ذلك من عزم الامور، دا د همت کار دی، دا د غیرت کار دی، دا د مسلمان صفت دی، دا د مسلمان د فلاح او د کامیابی لار ده. چې معاشره کې چا بده خبره درته وکړه، په معاشره کې چا تکلیف در ورساوی، په معاشره کې چا تجاوز در سره وکړي، نو د هغې بدله په صبر باندې ورکړه، د هغې بدله په معافي او په مغفرت باندې ورکړه. الله تعالی وایي دا د همت کار دی، دا د غیرت کار دی. ادفع بالتي هي احسن، چې د بل چا د بدو خوی د بدی خبرې جواب په بهترین خبره ورسره کوه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، چې ستا او د هغې په مابین کې څومره دښمني ده، ستا د دې عمل په خاطر به دا دښمني په ورورګلوي باندې بدله سي. دا نه زما خبره ده، نه د بل چا خبره ده، دا د هغه ذات خبره ده چې کوم انسانیت د هغې په آسماني کارخانه کې جوړ شوی دی. هغه وایي د انسانیت د محبت طریقه، د انسانیت د بهترین چلاو طریقه، د انسانیت د فلاح او د کامیابۍ طریقه دا ده چې د بل د تیزی خبرې جواب په ښه خبره ورکوه، د بل د تجاوز جواب په معافي باندې ورکوه، او د بل د تکلیف جواب په صبر باندې ورکوه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، چې ستا او د هغې په مابین کې هر څومره دښمني ده، هغې به مې ضرور په ورورګلوي باندې بدلېږي. لیکن دا څوک کولی شي؟ ولا يلقاها الا الذين صبروا، دا عمل الله تعالی هغه چاته ورکوي چې د کوم چا په مزاج کې الله صبر یې ښیي. ولا يلقاها الا ذو حظ عظیم، چې کوم چاته الله تعالی غټه لویه برخه الله تعالی هغې ته ډېر لوړ درجې ورکړي، الله تعالی د هغه چا په دماغ کې دا خبرې ورکړي چې هغې به بیا د انتقام سوچ پرېږدي، او د بل پر تکلیف او تجاوز باندې به هغې چشمپوشي کوي، او هغې سره به د صبر او د مغفرت